مسئولان محلی ولایت زابل میگویند در مجموع فارم‌های مرغ گوشتی این ولایت ماهانه 300,000 مرغ تولید می‌کند. به گفته این مقامات در حال حاضر در مجموع 50 فارم مرغ گوشتی در زابل وجود دارد و همچنان کارگران و صاحبان این مزارع شرایط زابل را برای توسعه و افزایش تولید مرغ در این ولایت مناسب می‌دانند. افزایش تولیدات گوشتی در ولایت زابل. به گفته مسئولان ریاست زراعت زابل در این ولایت 50 فارم مرغ گوشتی وجود دارد که هر فارم در ماه حدود 6,000 مرغ گوشتی تولید می‌کند و به ولایت‌های دیگر نیز صادر می‌شود. د زابل په ولایت کې فعلا 50 د چرګانو فارمونه وجود لري او په اوسط ډول چې کله د دې 24 پی کې تولیدیږي 6,000 چرګان هر فارم تولیدوي. چرګانو ته صادرېدل اوس ګاونډي ولایتو ته هم کیږي او د دې په زابل کې مصرفیږي. با افزایش فارم‌های مرغ گوشتی در زابل قیمت گوشت مرغ حدود 100 افغانی کاهش یافته است. یکی از دامداران این ولایت میگوید که 50 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر از عواید و سود روزانه اش رضایت دارد. نو په دې باندې تقریبا 50 لک روپۍ لګښت راځي. ډېر ښه فایدې لري د ټول افغانستان بلکې د زابل لپاره بالخصوص د زابل لپاره زما سره د دې ډېر خلک کار کوي او غوښه یې ډېره ارزانه شوې ده د زابل کې. پخوا چې د دغه سواد په 220 روپۍ باندې کیلو اوس د یو کیلو موږ په 1.15 1.20 موږ کیلو ورکوو نو تقریبا 100 روپۍ فرق راغلی دی. او میگوید که مصمم است برای ساخت مزارع دیگر در این منطقه سرمایه گذاری کند. کارگران شاغل در این مزارع از کار و حقوق ماهیانه خود راضی هستند. د څو میاشتو درو میاشتو راهیسته زه دلته د فارم والا سره کار کوم. موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. په زابل باندې ډېره ښه فیصدي ورکوي. د زابل هوا د چرګ لپاره ډېره مساعده ده. 3 میاشتې مې کار کوي دو فارمان سره. باید په دو فارمان کې ټول کلیات کې دا فارمان جوړ شي. دا ډېر ګټې کوي دا فارمان. مزارع و تولید مرغ گوشتی در زابل و دیگر ولایات کشور در حالی رو به افزایش است که در گذشته در این زمینه اتکای زیادی به کشورهای همسایه وجود داشت، اما اکنون جوجه های گوشتی وارداتی جایگزین مرغ های گوشتی تولید داخل شده است.